د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د خپلو همکارانو سره یوځای نن د دې ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره پر ځینو خصوصي رسنیو وګرځېد. نوموړي د لوګر ملي راډیو ټلویزیون نشراتي او رسنیزې چارې له نږدې ولیدې او د دې رسنۍ مطبوعاتي کړنې وستایلې. لله الحمد په لوګر کې د رسنیو وضعیت د په نورمال حالت کې د ورستر بلې حالت کېدونکي دي. که په هره برخه کې اقتصادي برخه کې نشراتي برخه کې او داسې نورو برخو کې الحمدلله فعالیتونه د رسنیو په ښه شکل باندې جریان لري. امید ده چې همدغسې جریان ومومي. لوګر کې رسنیو له مخکې نه هم ذکر اسلامي امارت راغلی ده. خپل هغه پروګرامونه د اسلامي شریعت او دغسې د اسلامي امارت چې کوم اصول دي او د افغاني کلتور په چوکاټ کې سره منظم کړي دي. بل پلو د زینت خصوصي راډیو مسؤلین هم په لوګر ولایت کې له دولتي او خصوصي رسنیو سره د اطلاعات او کلتور ریاست همغږي او همکاري ستایي او ترې منندوی دي. لوګر ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست همکاري او هماهنګي له رسنیو سره په لوګر کې موږ تقدیروو. ډېره ښه همکاري لري، ښه همغږي لري او دغه راز رسنۍ هم د اطلاعات فرهنګ ریاست سره ښه همغږي لري. د اطلاعات کلتور ریاست له رئیس صاحب څخه صمیم صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د رسنیو د بقا او پایښت لپاره تل هڅې کړي دي، نیکې مشورې او نظرونه یې ورکړي دي او تل یې د رسنیو دفاع کړې ده. هیره دې نه وي چې د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس نوی ټاکل شوی د اطلاعاتو امیر هم د رسنیو استازو ته ور وپېژانده.